السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. دوستانو الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د واټ، ولټ او امپیر پر رابطه باندې. دوستانو دا درې واړه واحدات برېښنایي واحدات دي. دا مساوي کیږي د یونټ سره او یونټ دوستانو مساوي کیږي د کیجی سره. او په ساده اصطلاح کې دوستانو واټ ته طاقت قوت ویل کیږي او په برېښنایي اصطلاح کې دوستانو واټ هر هغه ماشین، هر هغه برقي وسایل چې په برق باندې چلیږي او هغه فی ساعت مصرف ولري دوستانو هغې ته واټ ویل کیږي. مثلا دوستانو منګه لکه یو 100 واټه ګروپ لرو او د دا 100 واټه پی مصرف د دې دوستانو فی ساعت د دې 100 واټه دی، دغه مصرف ته دوستانو واټ ویل کیږي. دوستانو کله چې مونږه واټ معلوموو دوستانو مونږ سره دوه رقمه یا دوه ډوله الکتریسیټي دي، برېښناګانې دي چې یو د ډي سي الکتریسیټي ده او بله د اے سي الکتریسیټي ده. دوستانو کله چې مونږه په ډي سي کې واټ معلوموو نو ډبلیو مساوي کیږي آی ضربي وي سره. دوستانو او کله چې مونږه په اے سی کې واټ معلوموو نو ډبلیو مساوي کیږي آی ضربي وي ضربي پاور فیکټر سره. دوستانو ډبلیو چې دی دا سیمبول د واټ دی او آی چې دی دا سیمبول د امپیر دی او وی چې دی دوستانو دا سیمبول د ولټ دی. دوستانو راځو ولټ ته. ولټ دوستانو دا د دې تعریف داسې دی چې الکتروموټیو فورس، یعنی دوستانو د الکتروموټیو ځواک یا دیکه کولو جریان ته ویل کیږي. دوستانو مثلا زمونږ سره یو ساکټ دی او دې ته مونږه انرژي ورکوو، پاور سپلای ورکوو یا د دې څخه پاور سپلای اخلو. نو د دې سر کې چې کوم هغه ساکټ دی دوستانو هغه ساکټ هغه ته مونږه ارت ویر کنیکشن کوو او د ارت ویر کنیکشن کلر به هغه مدام شینی دوستانو. او د دې یو طرف ته به مونږ سور تار کنیکشن کوو یا ویر کنیکشن کوو او بل طرف ته به تور ویر کنیکشن کوو. تور ویر دوستانو هغې ته نیوټرل ویل کیږي او سور تار هغې ته فاز ویل کیږي، یعنی هغه فاز ګرم او نیوټرل چې دی دوستانو هغه یخ. راځو دوستانو هغه امپیر ته. د امپیر معنا دوستانو او تعریف داسې دی چې فلو اف الکترون، د الکترونونو جریان ته دوستانو امپیر ویل کیږي. مثلا دوستانو موږ سره یو قلم دی او دا قلم موږ دومره میده میده کوو چې هغه نور نه میده کیږي او په مایکروسکوپ باندې هغه موږ وینو. دغه هغه کوچنۍ ذرې ته دوستانو چې موږ د هغې نه نوره نه کمیږي او نوره نه میده کیږي هغې ته ویل کیږي دوستانو اتوم. بیا دوستانو اتوم هغه د درې برخو څخه جوړ شوی دی چې الکترون، پروتون او نیوترون. دغه الکترون چې دی دوستانو د دغې جریانونو ته یا هغې چې ویل کیږي دوستانو امپیر ویل کیږي. دوستانو لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده چې واټ، ولټ او امپیر دا مختلف نومونه دي. دوستانو هغه انجینرانو، هغه اشخاصو چې دا فارمولونه ایجاد کړي دي دغه فارمولونه د هغې په نوم باندې نومول شوي دي. دوستانو هغه شخص چې واټ ایجاد کړی دی د هغه نوم دی، مکمل نوم دی جیمز واټ. او هغه شخص دوستانو چا چې ولټ ایجاد کړی دی د هغه نوم دی الساندرو والټا. او هغه شخص دوستانو چا چې امپیر ایجاد کړی دی آنډو میری امپیر. دوستانو د هغې په نوم باندې نومول شوي دي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپل کور کې جوړ کړئ نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. باقی مو دوستانو فالله سپارم الله تعالی مو آباد لره. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.